طالب په سوله باور طالب وخت خوشي کوي وخت ضایع کوي د بادار فرمایش مني د هغه په اشاره باندې دا مملکت راوړي د هغه سره چې کوم تعهد کړی دی هغه تعهد ته ژمن ده نه افغانستان ته ژمن ده نه وطن ته ژمن ده نه دین ته ژمن ده او نه یې همدارنګه په افغانانو باندې زړه خوږېږي په اعلامیه کې په کورونا باندې بحث کوي نو ما ځان سره فکر کول چې کورونا یو الهي آفت ده هغه آفت چې باعث دی هغه آفت چې لامل دی هغه درد چې د افغانانو ته رسولی ده هغې درد باندې بحث نه کوي چې افغان وژنه ده او په کورونا باندې بحث کوي نو پروردګار به یې نه بخي پروردګار به هرګز د دوی کړنه معاف نه کړي چې کله دغسې څوک وخت خوشي کوي او پروردګار امر کوي چې والصلح خیر سوله وکړئ